السلام علیکم ملګرو، دا ویډیو کې به درته وښیم څنګه تاسو کولی شئ د خپل موبایل پین کوډ چینج کړئ. لومړی به تاسو خپل د حسابي اکاونټ راخلاص کړئ، په دوم اپشن کې به تاسو خپل دغه بټوه یا کوم والټ چې په انګلیس کې ورته نوشته دی دغه به انتخاب کړئ. کله چې تاسو دغه انتخاب کړئ په دریم اپشن کې به راسئ، تاسو خپل دغه درې سر به سر ټیک خپل حسابي اکاونټ چې کوم دی دغه به تاسو کلیک کړئ. کله چې دغه تاسو کلیک کړئ په څلورم اپشن کې دغه تاسو ته نوشته دی پین بدل کړئ، په انګلیس کې نوشته دی چینج پین. نو تاسو کله دغه کلیک کړئ نو دلته به راسئ، تاسو به لومړی خپل هغه زوړ کوډ چې دی تاسو ته ملګرو هغه ستاسو لپاره 4 صفره دی. لومړی په دغه ځای کې به تاسو خپل زوړ کوډ چې دی هغه 4 صفره دی هغه به ورکوئ. نو تاسو به خپل 4 صفر ورکړئ. ما دا بدل شوی دی، زه یې بیا درته بدلوم. نو په دغه ځای کې بیا تاسو خپل نوی کوډ ورکړئ، هغه چې هر څو ورکوئ. ملګرو زه اوس تاسو ته ښیم چې تاسو څنګه بدلوئ. نو زه به 1 2 3 4 دغه به ورکړم، تاسو 4 دانه ورکوئ، که 1 2 3 4 ورکوئ، که هر یو ورکوئ مشکل نشته. دا لاندې به بیا دغه کوم چې دلته مو نوشته کړئ، دلته دا لاندې به بیا دغه نوشته کړئ 1 2 3 4. په وروسته کې به تاسو دغه تایید کلیک کړئ. کله چې تاسو د تایید کلیک کړئ ملګرو، نو تاسو دلته لیدلی شئ چې تاسو به میسج راسي چې ستاسو پین بدل شو. لږ انتظار به ورته وکړئ. دا دی ملګرو، دلته میسج راغلی چې ستاسو په بریالیتوب سره بدل شو پین.